د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په عربي اماراتو کې لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حالات وخیم شوی و. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله ویل شوي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد عربي اماراتو ته تللی و او له افغان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني څخه یې لیدنه ترسره کړې وه. دا په داسې حال کې وه چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حالات وخیم شوی و او وروسته بیا د ورور لخوا یا حشمت غني لخوا روغتون ته لیږدول شوی و. تر اوسه پورې دا خبر کوم رسمي تایید نه لري او نه هم د طالبانو دفاع وزارت تر اوسه دا تایید کړی دی، خو بعضې غیر رسمي سرچینو ویلي و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني مریض شوی و او بیا وروسته روغتون ته لیږدول شوی و. تر اوسه د دې خبر په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورور حشمت غني هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.